ناګهانه شروع د هسپتال کېږي چېرته کې چې ګووین نومې یوه ښکلې نرسه د مریض په علاج کولو کې مصروفه وه. دغه مریض یو بوډۍ ښځه به د کوم حالت چې په دې وخت کې ډېر حده پورې خراب و ناڅاپه هغې ته د ساه په اخیستو کې تکلیف را شروع شي، خو ګووین هغې له د اکسیجن د ورکولو په ځای باندې اکسیجن ورته بند کړي او دې سره د هوا په پیپ باندې ورته ګوته هم کېږدي، د سره به چې هغې بوډۍ ته د ساه په اخیستو کې تکلیف را شروع شي او زړه یې په بندېدو شي. دې پس ګووین په چغو باندې درېدو ډرامه شروع کړي د دې لپاره چې ډاکټر هغلته کې راشي. له غونډې وخت پس ډاکټر چې کله هغلته کې راشي نو دغه مریض د زندګۍ بچ کولو باندې شروع واچي. پر خوا ګووین د بل خواته ولاړه وه او خندلې د کوم نه چې موږ ته داسې ولګېږي چې دا یوه لیونۍ ده او هغې ته انسانانو ته تکلیف په ورسولو کې مزه ملاویږي. ډاکټر بیا هم په ساینس طریقې سره دغه مریض زندګي بچ کړي او دې سره یې ګووین په داسې طریقې سره دغه ځای لاړه شي که چېرې څه هم نه دي شوي. د دې نه پس موږ یو خاندان وینو په کوم کې چې ډوډ دا ښځه میرا او د هغه زوی میکس شامل وو. په دې وخت کې د میرا خاوند ډوډ دغه ټول له خوراک تیار و چې په دې وخت کې میکس دغلته کې راشي او مور ته دا خبر وکړي زما په خپو باندې درد دی. په اصل کې میکس ته یوه داسې بیماري وه د سره به چې هغه به نه په صحیح طریقې سره ګرځېدی شو او د ګرځېدو لپاره به ډنګورې استعمالولې. میرا په دې سره سخته خفه شي ولې چې میکس په اوس اکثر په خپله باندې په پوړو باندې خته د سره به چې به هغه ته په خپو کې تکلیف محسوسېده. ډوډ هغه په دې خبره باندې پوه کړي دا یوه عامه خبره ده، په دې کې د پریشانۍ هېڅ خبره نشته. په دې وخت کې موږ ته په دغه ځای کې ګووین بیا په نظر راشي ولې چې دې ښځو خاوند هغه د میکس د ساتلو دپاره دغلته کې راوستې وه. هغه دې سره هم په دغه کور کې د خاندان غونډه کې اوسېدله. هم په دغه ورځ باندې ټول یو ځای ناشته وکړي چې په دې وخت کې د میکس له په غلطۍ سره خپلې ډانګورې وغورځېږي. ګووین د هغه د مرستې لپاره ډانګورې ولې راوچته کړي خو دې سره په چالاکۍ سره دغه ډانګورو میخونه هم سسکېدې دپاره چې هغه پرې راوغورځېږي. ګووین په اصل کې په مزه باندې اوس د ډوډ عاشقه شوې وه او چې کله هم هغه به د خپلې ښځې سره اوسېده نو دې ته پرې تکلیف میلاوېده. ډوډ د تلو نه پس دغلته کې د میرا ملګري کیرن راشي، دواړه خبرې کوي او بل خوا ګووین میکس سره لوبو کولو سره د دوی خبرو ته غوږ هم ایښودلی وي. کیرن خپلې ملګري میرا ته دا خبر وکړي ما ته خو داسې لګېږي چې د میکس او ډوډ مینه ورته واره د ګووین سره زیاتېږي، که زما منې نو دا نرسه لر که او چېرته بله راوله. خو میرا داسې خبرو نه ورته انکار وکړي ولې چې اوس میکس هغې سره بلد شوی و. په دې وخت کې دوی ته د میکس چغه راشي او چې کله دوی ورشي نو ګوري چې هغه ډانګورو د وجې راغورځېدلی دی. میرا د دې ټول هر څه الزام په ګووین باندې ولګوي خو میکس ورته دا خبر وکړي په دې کې دې غریبې هېڅ غلطي نشته. په دې نه پس هغه ډاکټر کیلر ته رنګ وکړي دې دپاره چې ما زوی ډانګورې راوړي. د شپې وخت کې میرا د ګووین نه معافي وغواړي په دې خبره باندې ما نه داسې خبرې نو پکار چې په دې سره ګووین ورته دا خبر وکړي ته ولې ما نه معافي غواړې. ما ته پته لګېږي چې مور په زوی باندې څومره خفه کېږي خو په حقیقت کې دې هر څه قصوروار همدا وه. هغه میرا له په دغه شپه باندې چای تیارې کړي دې دپاره چې هغه په قلار او په سکون سره ویده شي. په سبا باندې میرا د یو داسې خلکو تنظیم ته ورننوځي چېرته کې چې بالکل هم د دې د زوی غونډه کې معذوران موجود وو. هلته کې چې دا کار د خپل زوی کهاني شروع کړي نو دا په جلا شو چې کله واپس کور ته راشي نو ګووین دې له بیا هم هغه چای ورکړي کومه چې ورله شپې ورکړې وه چې په دې سره میرا حیرانه پاتې شي. هم په دغه ورځ باندې ډاکټر کیلر د میکس دپاره نوې ډانګورې راوړي خو ګووین په پوړو کې ودرې. په دې خبره باندې میکس بر اوده دی. ډاکټر چې کله دغه ځای نه روان وي نو دې ته په غور سره وګورو بیا ورته دا خبر وکړي ته ما چېرته کې مخکې هم لیدلې. د شپې په وخت کې ګووین په خپله باندې هم هغې په ډاکټر کیلر پسې کور ته لاړه شي او هلته کې هغې له د انجکشن د لګولو نه پس مړه کړي ولې چې دغه ډاکټره وه کومه چې د هغې بوډۍ زندګي بچ کړې وه او دې سره اوس دا یاره وه چې هسې نه د زما راز کولو نه کړي. د ګووین به ټول نه زیات نفرت د خاندانونو نه کېده او همدا وجه وه چې دا اوس د میکس په خاندان پسې لګېدلې وه. پر هغه شپه باندې میرا ته د ډیوډ نومېدی یو کس رنګ راشي کوم چې همدغه تنظیم کس و په کوم کې چې به معذورانو ورته دا خبر وکړي زما زوی هم ستا زوی غونته کې بیمار دی چې په دې سره میرا په سترګو کې اوښکې راشي او یې قد چې ډیوډ څوک بل څوک نه بلکې کوم هغه ګووین جینۍ به کوم چې د کمپیوټر په ذریعې سره په دې وخت کې اواز بدل کړی و. په سبا باندې کیرن چې کله په دوی کې راشي او په غلطۍ سره د ډیوډ په شرټ باندې شربت غوځار کړي نو ګووین هغه له ځان سره د صفا کولو دپاره یوسي. کیرن په دې وخت کې ګوري چې ګووین لګیا ده د ټوټ شرټ بینی چې په دې سره د هغې په دې باندې شک پیدا شي چې دې باقي ټوټ خوښ دی خو هغه دې سره میرا ته دې باره کې هېڅ څه هم ونه وایي. هغې سره دا یاره وه چې په دې سره دوی دا خاندان تباه شي. د شپې په وخت کې ګووین بیا ډیوډ د ځان نه جوړ کړي او د میرا سره خبرې شروع کړي او هغې له دا مشوره ورکړي وي تاله په دې خپلې نرسې باندې نظر ساتل پکار. په دې نه پس میرا په دې پسې کمرې ته راشي دې دپاره چې دا زه په موقع باندې ګیره کړمه. هغه دا خبره ټوټ ته هم وکړي ښځه خو د لګیارې او چېرته سړي سره خبرې کوي خو ټوټ په خپلې ښځې باندې داسې یقین و چې هغه بېعزته کړي او دغه ځای نه ولیږي. په سبا باندې ګووین مسلسل ټوټ ته د ورنږدې کېدو کوشش کوي چې په دې وخت کې میرا ته دا پته ولګېږي چې دا کیرن چې کوم رنګ ماته کړی چې ماته ګلونه میلو شو نو هغه زما په نوم باندې ګووین هغې له لېږلي دي. په دې وخت کې ناڅاپه میرا بېهوشه شي چې ګووین یې راسمبال کړي په دې خبره باندې وي تا ته د وین د ټسټ ضرورت دی. د شپې په وخت کې میرا به واپس ډیوډ سره خبرې شروع کړي خو چې کله ټوټ کور ته راشو د مغز سره دا موبایل بند کړي. په دې وخت کې د هغې په سر باندې بیا چکر را شروع شي او هم بیا ویده شي چې په دې وخت کې هغې ته یو میسج راشي چې ډیوډ دروغ وایي. په سبا باندې چې کله ټوټ د دې خوا له راشي او د دې موبایل راواخلي نو هغه دغه میسج په لیدو سره حیرانه پاتې شي. میکس هم د پریشانۍ ښکار شي چې اخر زما دا مور
ولې دومره بار ودکی په دې کې ګوین سخت خوشاله شي ولې چې اوس هغه ته بداس لګیدل چې ما د میرا زه ونیو میرا چې خپل ملګری کېرن ته خپل خبرو کې زه دغه شان بار ودکیږم او ټسټونه مې هم صفای نو خبر لدا مشوره ورکي وته چرته دا ډاکټر ته ځانو خای د کم چې ګوین سره هیڅ قسمه څه تعلق نه میرا دغه خبره په سنجیدګۍ سره باندې خدي او بل خو ګوین هم هغه سي ځان ډیوډ جوړ کیو دیتا ایمیل وکي په دې خبره باندې ستاره بدنامول سو کوشش کوي هیتا دا هر څه څنګه پخکاریږي خو بیا ورځ دیته یو داسې میسج راشي چې په دې باندې خول راولي بګداري کړی شي استاد په دې وخت کې په خطر کې دي او زه تاسو سره ملاوي دل غواړم پر سر د مغسري هاي کسره د ملاوي د پاره د مغسري تیار شي او یو ټل تلاړ شي هغه ټګې د ټول حقیقت په باره کې پتو لګي چې پاسل کې ډیوډ ها کس نه چا سره چې خبرې کومه بلکې سو کوم د دنو می استعمالي ډیوډ میرا ته دا خبرو کې زما هیڅ قسمه څه بچی نشتا او نه ما تاسو لري خبرې کړې دي چې په دې سره میرا حیرانه پاتې شي او دې سره داغي په ګوین باندې هیڅ قسمه لا شک په دې کې ټول هم په میرا په شاته راشي او اخر دا ټول خواله ورسي او چې غلطه کې دا کله خپل خز د پردي سړي سره وویني نو په دې سره د غلط فهمي ښکار شي چې دا خو مال دوکه راکړي بل خو کېرن د خپل ملګری سره د ملاوي د پرداغي کور ته راشي هغه غلطه کې هغه د ګوین سره او جنگي کې کېرن ګوین ته په دې وخت کې دا خبره صفوږي ما ته را پته چې سٹارټ خوختي او کچره ته د میرا خاندان ته هیڅ قسمه سره د نقصان در رسولو کوشش وکړو زه به تا چې هم پرې نګدم چې په دې سره ګوین دومره په غوسه کې راشي چې بکین باندې حمله شروع کړي هغه به هوش کی دنه پس هغه د خپل گاډي کې خوشي زیته بوزي او هغه شان د زخرو انجکشن ورلو وخی اوس ګوین د خپل سازشونو د خپل منسوبندې نور هم مضبوط کی هغه بیا ډیوډ پسې کور ته راشي او هغه د قتل کوو نه پس د میرا هغه وینه په ورواچی کوم چې هغه د میرا نه د ټس په باندې غستلې و درې د پاره چې پولیس ته رسول کیږي چې دا قتل میرا کړی دی د شوم وخت کې ټوټ د نشه په حالت کې کور ته راشي ولې چې هغه تر دې د پوره پریشان او چې اوس په نشه کول ګوین دغه موقع د فیدی د غستو کوشش شروع کی او ټوټ هم په حالت کې هم هغه ودري او د خپل کمرې نه بار تو باسي په سبب باندې میرا ته میسج راشي په کم کې چې د ورکوټي ماشم ذکرو په دې سره ناسا باقی ته درایات چې د الفاظ خو با ګوین او ډیوډ په خپل منځ کې استعمالول هم په دغه ځای کې دغه د شک پیدا شي او هغه د بو بوتل چکی چې په چکبلو سره هغه ته پکې سپین پاوډر ملو شي چې په دې سره درې ماسه کولو شي چې ګوین خو با د سوره زورا سیماله مسلسل د نشه د ویانې راکبلي میرا چې کله پټ پټ د ګوین کمرې ته لاړ شو دغه تلاشي واخلي نو غلطه کې هغه ته خطرناک د بیان ورسري کتابونه ملو شي په کوم کې چې د ذخیره سيزونو په اړه کې معلومات موجود اوس دغه تحقیق پیدا شي چې دې هر سره شاته نه د ګوین لاسته هغه د مغسري د ټول مخ کې ویډیو ریکارډ کې په کوم کې چې هغه د ګوین ټول حقیقتونه ښکار کی او دې سری ټول ته پرنګ باندې هر څه وای دغه پس هغه پولیس سټیشن ته تلو فیصلو کې هم په دې وخت کې ګوین واپس راشي ول چې دغه په خبره باندې هم دا شک پیدا شو چې دې ته هر څه مبارک پته لګېدلې ده میرا ګوري چې ګوین سره خو میکس نه دی راغلی چې په دې سره دغه په پریشانه کې نور هم اضافه وشي ګوین ورته دا خبرو کې چې کله زه تا اوجدم نو زه بیا ستا خاندان نظام سره یو د زیاده بوزم چرته کې چې بز خپل نوې ژوندۍ شروع کوم او هم د ټوټ سره په دې کې ټوټ کور ته راشي د مغسري په میرا پسې په ګرځېدو شي په ګرځېدو کې هغه ته دغه موبایل ملو شي په کوم کې چې داغه هغه ویډیو ته پام شي کوم چې هغه د ګوین په باره کې کړي با ګوین میرا ځان سره یو خوشي د بوز یو غلطه کوي دا خبرو کې ډاکټر کیلر کیرن او ډیوډ ټول په ټوله ما وجلی چې په دې سره میرا سره د خپل زوی میکس فکر پیدا شي ګوین هغه ځان سره خپل کور ته بوزي او غلطه کوي دا خبرو کې زه به تا دې ځکه وجنم او دې سره دا ورته هم وای ما چې څومره هم قتلونه کړي دا ټول په ټول الزامونه به هم پتا باندې راځي او ما داغه ثبوتونه تیار کړي دي میرا د موقع په باندې سره دا غزنه تختیدو کوشش شروع کی خو ګوین اونې بیا اوس دغه دوه ترمنځ نه جګړه را شروع شي اخر میرا له لوغي په ذریعہ سره په ګوین باندې گزارو کی د سره وایي چې هغه به هوش شي میرا په منډو کې خپل کور ته ورسي او اخر کې مونږ ګوري چې ټوډ میرا او میکس نور کله په شان واپس خوشاله ژوندۍ شروع او دې سری ګوین د خپل جرمونو په سزا کې جیل ته بوتللی شي تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای